یو عسکر او ټوپۍ او سبوټې او جامې. وعلیکم سلام. جوړې ټیک ټاک کوم غواړې مخه کړې ده یاره زما بازار ده یاره د پیسې راکړه که نه مثلا جامې او بوټان اخلم او جرابې اخلم. والله چې دې منم اختر ستا ښه ګرم دی ښه دا دې نغدې چغدې پیسې در پلار در کړي نو یو کار نه کوې ته ما ضرور دوکان ته به ورغلی وې ګوهر څه دی غړ غړ برې دی لوی لوی ویښتې دي هغه له وشه زما نوم به ورته والي ګزاره به هم در سره وکړي جامې او سپلې او چې څه دې په کار به به در کړي ګزاره به راسره کوي داسې ګزاره به سره وکړي چې دومره ګزاره به سره پرې غونډ پاکستان کې بس بیا خو ټیک ده بیا خو ورځم او د امریکا سره راولېږه یو کار وکړه دا پیسې مال راکړه او هغه ته به زما نوم والي بس سودا به در کړي ضرور له مې پیسې ورکړي دي بیا خو ټیک ده سوري 3000 روپۍ ښه صحیح ده ته زما ضرور دوکان ته ورشه صحیح ده زما نوم به ته واله ښه وه اسلامي راولېږله زه به د ستا نوم معلومه سودا راله راکړه صحیح ده صحیح ده دا مخکې راشه د دې ځای نه بس راځه کوم کار دی ورسره پرېږده په خولې لاس کې دغه سیم سودا ګل دی راځه شروع سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم څنګه کپڑے راوړل خېژانه کپڑے اختر کې به جوما د شان خسته به جوما بالکل دار چا د خسته جو خوره خوره کپڑے کوم رنگ دا رنگ ټیک دی بل نه ته خیا او غیرونه ته خشبه دا رنگ وګوره کنه دا نه ټول کپڑے زماره په سره بعد نظر وړم ما دې خو ځای نظر وړم دا وګوره دا جوړه را باندې کړه دا را باندې کړه او نور کوم نور به واسکټ لپاره کپڑا راکې ها واسکټ لپاره هغه د واسکټ لپاره موږ دا زموږ د غم په دې نمبر پروت کو چې یاران دوستان دې راځي کنه په ډاګه راځه ها واسکټ لپاره کپڑا راکا واسکټ لپاره موږ ورکړه دا خو دا خره دا مسکره بس کړه دا ټیک صحیح دا جوړه زه دا ته پېکا نورو بس نو سره کې بوټان نه کې هدا سره نه کړه نه بوټان خو دا سلام علیکم خبره وره سوري خپل تمام روز راستامل دماغ کارونه کې پیسې چې تاسو لري ورکړي پیسې خو ورکړي تل پیسې راځي ها هغه مالي نه درا کوي باندې سره پیسې ورکړي هغه ده ورته ما ده ته راغله کاته به راغلی یا ګل دا تاسو څنګه وړوي زما خورونی سنه مې روز سنه مې خو بس اون لفیسه ما ادا مې شاګرد دي چې راځي نه هغه ما دې پیسې واغې هغه زوګو ما ته څه پدې چې هغه څوک تر چا پیسې واغښتې ما نه څه پدې ما دې ګوهر کومه نه ورته هغه ما ورته خیر باندې مزاجي بلا پکې ګرانه ما اساسانه مخ مزايا کوم ما مخ مزايا کوم ګوره کاټ ولار دي ګوره زما ورو نشته بس صرف اونلی پیسې کنه یو قسمه داسې کار دی دا طریقې مریقې ما د دې ته ماته په دې خبرو زه ډېر ښه پوهېږم ښه دا راغلېتوبونه دا نوې طریقې مې زده کړې داسې کار دی دا راکړې خوا اوسي ډول زه ګینم خوراک مو چې دا غوږ نه پرې کوم وځه وځه ګوره نوې طریقې دغله یاره خو خیال کوه ګورې ښه روژه شبه زه پاکوه ده ستا په شان یې عمل دی کیا وای ټیکه دا خو د ماشوم نه مې جوس اخیستلی ښه ډېره خفتک ماشي ده نه نه ډېره نه ډېره مې اخیستلی دا یو ماشوم نه چې پرېښوده نه دا بس راویلی چې زویله ورګه دام کې درته به وکړم دا دې ته بوډۍ شه نه دا سموسه غلني نه سموسه د ټال نه پټې کړې نه نه دا هغه بل نه ما نه پټې کړې ما نه پټې کړې نه
روزه کې لکه ته دا کار دا نه زه خو کوې. شکر دا غل نه ما نشي سم نه زه مسلمان یم جی ته مسلمان یې او ته هندوک کار دا مړ بچخ ټوړېګا کو د دنیا شه تاسو په روزو کې راځو موږ نغلاګانې کوي او دې سپېرې ته څه ویلې وې هغه بل بچوس مټیس تلو او هم کوه دې دکاندار سره یو ګوتا صرف تماشا کوه دا بوجه وګړو خدای دې تبا کړي اسمن ښکاری ټیکرا او بیا به پټو نه زاده دې ښکارې ته دلوړل په پوره طریقه غلو کې راځه السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جی څنګه بوله خیر ټیک ټاک امیر جی زما یو ورور دی کنه او خلیډونګه پایلټ والی ها نو دا ورته شردا د یو 100 روپیا ولا ورته وای مړه دې خپلې ته ګور یو 100 روپیا ولا ورکا ولې ته تا ته خرمان کړم دا خرمانانو واسکټو ټوپیا خورا چولې را چا نو خرمان څه ته ویو دا ملنګی را درویشی را د ما درو خوشپک سو وجره بس مکلا موټر کې ناشته په موټر کې بار نه څه په ډونګه پالش والی دا خبره نه خبر په دې مکولانو دا کنه او دا ګرمټ دار سره دا خو چې کم دی د ما ضرور سپیرام وایي لکه ما ته پوسم زکو اجا دا ګولټر سپیرام وایي ما یو دوه تانه ورناکه چې وته یو سلور ولا ورکا او ځان په کې راوړه دې تباکا هغه تیسری درکې پکې ده نه مړه دا په پراشتو ګوتیرا والو سوري ته بس کې دا اړو اړو مو ایمه نو باندې څنګه سړی ما ها بیا تان به مرګه ضرور یو څو سلور کو دې ما خدا پټ راوړه ما کوم رنگ پوښ دا به دې دا دا مې باندې دا وای زه وته دا خپل خام راځم په او خو مهرباني الله دې خوشاله نه کې دا دې ودی نو ګور روح سړیو ما جوړې ملنګې دي دا خپل راس سرما خو لګي ګورسونه مالدارو دا باز مله شکونه داسي مالدارو خدا شکونه نسمونه ونده دا جرګاړه خو کار راځه نه ښکاري توسه خدا چې کو کوم توسه شي زار انا وش دې تو ګورګه شابه زر وخت له مور کو شابه زر دا ناس شکی غونډې شوم دا خپلې او دا شکل ګډ وړو یا فلما کومه دې چې د دا جرګاړه خو نشته دې خپلې زړی دا کنه دا وګورم نو تم ما دلته ودرولې دا نیا مې دا یو رقم ما خلاص کړو نو دونه فراته وای کنه او چې دونه د په بچورو ته تر خرق په وقت راځي تاسو ولا ورګه ما خو نه یار ما ولور کو ته ما دلته سره ودرولې هغه خبر پرې شابه پدې کپڑا وا پوره دې بیا اوس پاکستان کې بل ځای شو وعلیکم السلام او کیړه خلیما ابل هغه قبل دکان کې کیړه واغشته هغه ګروتې خطلې ګرسي کیړه برابر راکې او کنه په کیړه ته خراب وي اختر پسې باندې را پسې دل تروډه بیا به مته پزما کرا ګرځولي ما خپل پیسې بیا راکې صحیح ځان په کې ګورو صحیح ده تاسو دا خپل پاسو نه دا په تل سو ما ته لري مو لري اسلامیتی تر دې وسیږي بھائی نه تر ځاړو کار نه پاره یا او دې تر دې میرا اوبه دې پردو خو ته ګوره تاسو کې دلته سکو ما هم کیړه نه ځان لاختر لاغ کله راغشتي خو ته د بوله پیسې ورکم نه لاواله هم دا مې خوښ شته پیسې ورکړه او دا ورکم ما خدای سره مال راغی کته دا ما دا کشته دا نه کېله خو غراوه بل تر راواله خدای مې خوښ شو دا بل کېله کوم دی خدای دا دا مې خوښ شو چې دا خوښي دا یو څه نه کوته ورکو ستاسو نه دا بکې باندې بیا به خلک وځي چې ته میله کې غشتري او خو دې دې راوړل او کنه په دې کې باندې چې شو شي جوړ نو څه پکار هم دا له خواله پکې نو خو بازار د بنګړي خلک باندې خدای ته مو ورته د سره ورشه وته ولا راواله بل خیر دا پیسې به ما ورکړم دا ته مور کوه دا بوله ورکوم دا تاسو دا څه دا دا اوسای زراعت د زنانه ګاډي د خدمت پیسې پیسې نه راګه در کوم د لګونه بنا زنانه ګاډي کې جنوب بیا راځم دا لکه د پیزو د روټو ولا ماشوم راځه واپس راځم یا څه پته نه یا دا د څه تخم خدانه نه صحیح ده راځم مې راوای السلام علیکم تاسو څنګه نمونږه پور ولا بنگلي اخلي ځان ده والله دا بنگړي سیټ پسو دي دا ګراج دی ها ګراج دی وسوري دا هو 100 کې دي 100 روپیا درځم الله تا ته مې تو بي ابل روزه خدا مال په 100 روپیا سیټ راکړه لا شروع على وخت دی ها
یاره بس یو کار نه بل روزي خو یو کار نو بس ورکوله بس پسون دې دا نه خو پیسې زه ورکوم نو دا بغلو ریټ ټیټیږي دا غریب سړی بیاړي چې نه شو سپوري یاره صحیح دا ورکوله پیسې په دې نه 2 سیټه راکا ورکوله 2 سیټه السلام علیکم وعلیکم السلام څه دی ډېر دا بشلا راغلی دا سر سایه دی هذا سیده دی مهرباني راګه دا اوس مرده تا خو ما ته وی چې زما دومره روپ دا دې پرې مارکیټ کې او ګرځي په سرسایو دا زماره د پرې پلار باندې پیسې پورې وي نو ودا ولکه ماشوم په نشو ودا سرسایه نن دا ورته په کوړه کوي وي دا زسي دا دا ورته لکه بنگړي مارا دا راځه دا بنگړي والے زه د پیسې ورکوم ته دا دا راځه پیسې ورکوم ها دا نه نه کاږي به کوم معلوم ما صحیح ده افنه شه ها ماذا وعدوك بلوي ماذا وعدوك ده كانوا قال ندي لا بقى ما جبروت كذا شوف فرصه ما بدي مالا ولا غير شنو خلق بسوي ويا يولي هو شوف ديوانيك السلام علیکم داجی کار کوه په کار باندې سره خخ کاری ښه او بچي فريج بوډا شي کنه نو دې یا د جمعه شي او یا د کور د کاش دا څنګه کیږي هغه کار باندې هغه په کار وکړو ټول لاره کوڅې دي هذا دي بابا كانت هو يا سيدي بس لانجي داخلي تفاصيل كشرين كذا كشرين لانجي داخلي كانت هو يا سيدي ابويا جامدي واغشتي نكنا سبلي نكنا جوابي نكنا توبي نكنا نولي راځي دا ما سر پیوي کنه سرسایه پیسې ورکوا را دوه کوپې دي نو مې شم پړاکې کنه سرسایه پیسې نه ورکې مونږ وزید نه نسواتي سنجواتي ما خلق بيك كنا هذا سره ما خلانه کنه خیر خیر کاری کو کنه ما دا پیسې ما دا نقد تاګه او دا غریبانه دي وسینه کې جامه پیدا وای ولدا ما کوی ورکو او دا ما ضرور دکای دي ویل ته بدل شو 5000 او ویل کپڑے بازار لوالي روپۍ بازار لوالي زبوټه بموالي باندې دا دکان دراره به دکان نه دوه خو چې غیر ورګه ما هر څه په راوغستو ما ته وي په پیسې مرور به دې لدرګي کړه هغه زه خو مور یې ما ما خو نور نشته چې انا پیسې وایي وي لكن باش نسوي ها كان نبي بيجي ما لكن باش تنشا والي لكن ده ساسينه نا نغلطي زويوكي او غنا بلا زكنا نس بتا اختر کې ساسي غلطي غنا ما بقول داجي هو ده قسم ما كان چې زه مش اختر کې کومه حسن قاضي دا ولا سبوتي دا ولا خميداري سابلي دا ولا باكولو او دا ولا تشتي او دا ولا سكنت ما تقول ويدا توبا سما نه لا كاكا وركي خدا دويا چته بسكي بس تبى شنتو قبل كده ما اخذ تمشي هذا زمان زمندي اسني سما دي وراك شبا سسايت تكرا غادي في خبونيا توبسا سلام بسيبك كمان كانوا يا ولا تبوشكي يا زكاه انا قبل كده ما ادي ما كمان يا زكاه نوخي يا ولا سسايت لا شبا سسايا والكوما لا لي والي لا بس ساعه زعما جمعه يا يمكن زمان يكون تريبس والشوا خذونا اللي ديرشي 3000 روپے دینے یوڑے داجی سارا کمی سو میں ترو پر تو کو جما یا بچی ویم لنگو ما ته ضرورت نشته خو سرسایه دې په ځان له خراب کړه وګړي د سرسایه نه وي تا چې پیسې ولې غلو د جهان غلو او د دنیا دوسان په دې باندې کې کړی دا غلو پیسې ولې وي داجی وس بس کو دا ځکه دې بشي کنه چې لا شترسه دې پروزا ته ما اچوا او هغه دې بشي ها اشاره خاصه ايضا البشيا نمبر ده بشي فما خلي خا باي ورزيقاح ليوني دي راكر دي ليوني نمرور ده سوري توب ده ونمزوي وصولا وادوك كخيري كذا نبدأ لك دي وقتي باتي دام خاتم شي